یو وخت افغانانو داسې امپراتوري لرله چې له ایرانه تر هند پورې یې واک چلاوه، خو دا ځواک د کوم بهرني دښمن له امله له لاسه ونه وت. دا امپراتوري د خپلو پاچاهانو، خپلو وزیرانو او خپلو کورنیو داخلي خیانتونو له امله داسې ونړېده چې تاریخ ورته ګوته په غاښ پاتې دی. دا د احمدشاه بابا یا احمدشاه دراني هغه سلطنت دی چې له ویاړه پیل شو او په وینو او بې باورۍ پای ته ورسېد. د افغانستان جغرافیه په خپله یو ځانګړی ډول شخصیت جوړوي. د دې خلکو په وینه کې دا ویاړ وي چې دوی جګړهمار او سرغړونکی طبیعت لري. دا ویاړ د دوی د نظامی بریاو او تاریخ په اوږدو کې د فتوحاتو له امله نور هم پیاوړی شوی چې په نتیجه کې یې یو شمیر امپراتورۍ جوړې شوي دي. په 18مه پیړۍ کې د نادرشاه افشار له مړینې وروسته د هغه ځوان افغان قومندان احمدشاه درانی به د افغان امپراتوریو یوه وروستۍ امپراتوري جوړه کړي. د دراني سلطنت به ټول اوسنی افغانستان، د اوسني پاکستان ډیره برخه او د هند او ایران ځینې برخې رانغاړي. د احمدشاه واکمني له ویاړونو ډکه وه. هغه د هند له جګړو څخه خپلې خزانې له غنیمتونو ډکې کړې او خپل دښمنان لکه مغول او مراټه یې مات کړل. د هغه له مړینې وروسته امپراتوري پاتې شوه، خو د خپل بنسټګر هغه ستر ویاړ یې بیا تکرار نه کړ. تر 18 کلونو پورې دا امپراتوري د مرګ پر بستر وه، ځکه سیاسي دسیسو او په پنجاب کې له ځواکمنو سیکانو سره پرله پسې جګړو یې ځواک کمزوری کړی و. له دې تشې څخه یو ډیر وړ او هوښیار سړی دوست محمد خان راپورته شو چې هڅه یې وکړه د احمدشاه بابا د امپراتورۍ پاتې شونې وژغوري. خو کله چې بریتانیا په هند کې خپله واکمني ټینګه کړه، هغه مجبور شو چې د دې احتمال سره مخ شي چې د اروپا تر ټولو قوي پوځ به یې سلطنت ونیسي. په پای کې که څه هم هغه ونه توانید چې افغان امپراتوري بیا را ژوندۍ کړي، خو د امپراتورۍ څخه د یو عصري ملت پر لور د بدلون زمینه یې برابره کړه. افغانان یو بډای نظامی تاریخ لري او د دوی تیرو تجربو دا خبره ثابته کړې ده. د دوی جګړهمار طبیعت هغوی دې ته اړ کړي چې له تمدني لویو قدرتونو لکه هند او فارس سره مخ شي. په 14مه پیړۍ کې د مغولي امپراتورۍ بنسټ ایښودونکي بابر د لودیانو له کورنۍ څخه شمالي هند ونیوه. هغه پښتني کورنۍ چې له 1451 کال راهیسې د ډیلي سلطنت واکمني کوله. د خلجیانو کورنۍ هم تر هغوی مخکې د ډیلي سلطنت واکمنه وه او هغوی غالبا ترکي خلک وو چې کله په هلمند او نورو سیمو کې میشت شول، له افغان کلتور سره یې ځانونه ډیر عیار کړل. همدارنګه پښتون شیرشاه سوري هم پر هند لویه واکمني جوړه کړه، کله چې د بابر زوی همایون له خپل مغولي سلطنت څخه لرې کړ. په فارس کې د پښتنو هوتکي قبیلې بیا د صفویانو پر ضد په کندهار کې پاڅون وکړ او وروسته فارس ته ننوتل چې په پای کې یې د پیاوړي صفوي امپراتورۍ پای ته ورسوله. هغه هوتکي امپراتورۍ چې وروسته رامنځته شوه که څه هم لنډه وه او دا د نامتو پوځي مشر نادرشاه لپاره زمینه برابره کړه چې واک ته ورسیږي، هغه د فارس څخه د هوتکیانو واکمني پای ته ورسوله او په خپله افشاري امپراتورۍ یې جوړه کړه. د نادرشاه له مړینې وروسته په 1840 کې د هغه یو غوره قومندان یو پښتون و چې وروسته یې وروستۍ افغان امپراتوري جوړه کړه. احمدشاه دراني د فارس او هند د هغه وخت ګډوډ حالت څخه استفاده وکړه او خپله دراني امپراتوري جوړه کړه او شاید ناڅاپي د افغانستان د عصري دولت بنسټ کېښود. هغه د خپلې 25 کلنې واکمنۍ په ترڅ کې پر هند څو ځله بریدونه وکړل او د پنجاب پراخې سیمې یې ونیولې. کله چې د مغول امپراتوري د زوال په حال کې وه، احمدشاه هند د شتمنیو د ترلاسه کولو یوه منبع وګڼله. په 1861 کال کې هغه د پانیپت په جګړه کې د مخ پر وده مرهټه ځواکونو ته ماتې ورکړه. په فارس کې نیشاپور او مشهد ښارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. په کندهار کې خپله پلازمینه جوړه کړه او د 18 کلونو په اوږدو کې یې داسې دولت جوړ کړ چې په اسلامي نړۍ کې د عثماني امپراتورۍ وروسته دوهمه لویه امپراتوري ګڼل کېده. خو هغه نه پوهېده چې د مړینې په 50 کلونو کې به یې امپراتوري د سقوط پر لور روانه شي. په 1822 کال کې د کندهار ختیځ ته په غرونو کې احمدشاه وفات شو. هغه خپل زوی تیمور د جانشین په توګه ټاکلی و، خو پوهېده چې وضعیت به اسانه نه وي.
لکه د ډیرو لومړنیو امپراتوریو په څیر د احمدشاه بابا سلطنت هم تر ډیره پورې شخصي و او د ده پر اړیکو ولاړ و. پنجاب چې ډیر عاید یې درلود لا د مخه د سیکانو کنفدراسیونونو لاسته ورغلی و. د واک لړۍ هم رسمي وارث نه درلود، نو د امیر تر مړینې وروسته د شخړو امکان ډیر و. کله چې احمدشاه بابا مړ شو د هغه مړینه د یو څه وخت لپاره پټه وساتل شوه. وروسته درباري قافله کندهار ته روانه شوه چیرې چې بل شاهزاده سلیمان والی و. کله چې سلیمان د پلار د لیدو لپاره ورغی حقیقت ښکاره شو. د احمدشاه بابا جسد ښار ته په درناوي وړل شو. پخوانی وزیر شاه ولی خان د سلیمان ملاتړ وکړ، خو احمدشاه بابا خپل مشر زوی تیمور چې په هرات کې و د تخت وارث ټاکلی و. تیمور د پلار د مرګ خبر واورید او کندهار ته راغی ترڅو د واک لپاره هڅه وکړي. هغه د څو دوراني اشرافو په ملاتړ خپل ورور سلیمان ته ماتې ورکړه. یو مهم متحد یې پاینده خان بارکزی و چې نوم یې باید په یاد وساتل شي ځکه د هغه کورنۍ به د افغان تاریخ په راتلونکي کې ډیر مهم رول ولوبوي. شاه ولی خان د سلیمان د ملاتړ له امله ووژل شو او کله چې تیمورشاه کندهار ته ننوت هغه تخت ونیو. سکې ووهل شوې او خطبه د هغه په نوم ولوستل شوه. تیمورشاه عموما د خپل پلار په پرتله د جګړې او دولتدارۍ لپاره کم انرژي لرونکی ګڼل کیږي او د هنرونو او عیش سره یې ډیره علاقه درلوده. په بریتانوي استعماري لیکنو کې هغه کمزوری او بې پروا معرفي شوی. هغه د مغولي شاهزادګۍ سره واده کړی و او د مغولي دربار کلتوري فضا پرې ډیر اغیز کړی و. هغه هیڅکله د خپل پلار په څیر ستر نظامي فتوحات ترسره نه کړل. د هغه پوځونه تر لاهور هاخوا هند ته ونه رسېدل او نوې سیمې یې ونه نیولې. که څه هم د احمدشاه بابا په دربار کې هم شعرونه ویل کېدل، خو تیمور شعر ته ډیر زیات ارزښت ورکړ. د 19مې پیړۍ د فارسي ژبې د شاعر بیدل شعرونه د هغه ډیر زیات خوښېدل. په دربار کې یې لږ تر لږه یوه شاعره میرمن هم و چې عایشه درانی نومېده او هغه د تیمور میرمن وه. ښځو په دې دوره کې په شعر کې فعاله ونډه واخیسته. د احمدشاه بابا مور زرغونه انا هم مشهوره شاعره وه او د میرویس هوتک مور نازو توخي هم شاعره وه. تیمورشاه ته د پښتو شعرونو یوه ټولګه هم منسوبه ده، خو د هغه د پښتو ژبې وړتیا لا هم د پوهانو ترمنځ د بحث وړ ده. د هغه درباري طرز هم د پلار په پرتله ډیر تشریفاتي و. د احمدشاه بابا پوځ ډیر ساده، منظم او بې له اضافي تجملاتو و، خو تیمورشاه د شاهي نښې په توګه د فیل سپرۍ کاروله. د 14مې پیړۍ افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره په وینا هغه د لویو واکمنانو په شان حکومت کاوه. په امامه کې الماس لګاوه او پر اوږه قیمتي شال اچوه. د هغه کورتۍ قیمتي ډبرې لرل، یو په ښي لاس کې یوه کوهینور الماس او په چپ لاس کې فخرج یاقوت اغوستي و. احمدشاه بابا یو عادي افسر و چې امپراتور شو، خو د هغه اولادونه په سلطنت کې زیږېدلي و او خپل پلار یې د مشروعیت سرچینه ګڼله. سره له دې تیمورشاه بیکاره پاچا نه و. هغه په پنجاب کې بریالي عملیات وکړل. په ځانګړي ډول په 1980 کال کې ملتان له سیک ځواکونو څخه ونیوه. هغه د بخارا د امیر پرمختګ هم ودرول. په پیښور کې یې د ژمي استوګنځي کې یو لوی کانال جوړ کړ او د بالاحصار کلا یې پراخه کړه. کابل یې هم پراخ او ښکلی کړ. په 1980 کلونو کې پلازمینه له کندهار څخه کابل ته انتقال کړه چې دا لا هم د افغانستان مرکز دی. هغه ځکه کابل ته لاړ چې د دوراني اشرافو له فشار څخه ځان لرې کړي. په 1979 کال کې په پیښور کې د خلیل قبیلې یو مشر د کودتا هڅه وکړه. په بالاحصار برید وشو خو ناکام شو. تیمورشاه ونه توانید چې یو صوفي مشر مجازات کړي ځکه اشرافو یې مخالفت وکړ. هغه د قزلباش ځواکونو او د خپل کورني پوځ ملاتړ ته ډیره ترجیح ورکوله. هغه تر 1993 کال پورې واک وساته او وروسته وفات شو. د هغه له مړینې وروسته د هغه زامن د واک لپاره سره وجنګېدل. تیمور شاوخوا 22 څخه تر 30 پورې زامن درلودل چې هغه یې د حساب وړ و. له دې ټولو څخه یوازې څو کسان د واک لپاره جدي سیالان و. مشر همایون چې د کندهار والی و، محمود چې د هرات والی و، عباس چې د پیښور پخوانی والی و او زمان چې د کابل مرکز یې اداره کاوه. له دې څلورو څخه یوازې عباس او زمان هغه مهال په پلازمینه کې و چې د شاه مرګ پیښ شو.
ډیری دوراني مشران په ځانګړي ډول پاینده خان چې په 1983 کې د تیمورشاه ملاتړ کړی و د زمان په ملاتړ ودرېد او عباس یې په خپل کور کې محاصره کړ. نږدې 23 کلن زمان د تخت پر سر کېناسته او د زمانشاه په نوم پاچا شو. د لنډ وخت لپاره زمانشاه بریالی شو چې خپل ځواک پیاوړی کړي. د هغه ورور همایون د پاچاهۍ دعوه وکړه او ځینې بریاوې یې هم ترلاسه کړې خو بالاخره مات شو. ړوند کړی شو او په کابل کې له خپلو وروڼو سره یو ځای بندیان شول. محمود بل شاهزاده په پیل کې د زمانشاه واکمني ومنله خو وروسته یې څو ځله جګړه وکړه او بالاخره ماتې وخوړه. په شمال کې د بخارا ګواښونه حل شول او په کشمیر کې بغاوت هم وځپل شو. دوراني ځواکونو په بلوچستان کې وفادار واکمن وټاکه او په ایران کې د مشهد دوراني تابع واکمن هم له سقوط څخه وژغوره. زمانشاه ډیر نظامی فعال واکمن و او هڅه یې کوله چې د خپل نیکه په لاره روان شي. هغه په پنجاب او بیا هند بریدونه وکړل. هغه په کابل کې هم ودانیز کارونه وکړل او ښار یې د شاهي مرکز په توګه نور هم ښکلی کړ. خو اساسي ستونزې موجودې وې. د هغه ورور محمود که څه هم مات شوی و خو تل د زمانشاه لپاره یو لوی سرخوږی و. د ایران قاجارانو محمود ته پناه ورکړه او هغه ته یې پوځ او ملاتړ برابر کړ څو د دوراني دولت ګډوډي ته دوام ورکړي. بریتانیا او د ختیځ هند کمپنۍ هم نه غوښتل چې زمانشاه هند ته نږدې شي نو یې قاجاریانو ته د فشار د زیاتولو هڅه وکړه. هر ځل چې زمانشاه پنجاب ته داخلېده قاجاري بریدونه یا د محمود حملې هغه بیرته لویدیځ ته اړ کاوه. که څه هم زمانشاه لاهور ونیو او ځینې سیمه ییز مشران یې تسلیم کړل خو هلته یې کوم قوي حکومت جوړ نه کړ. سخت مالیات یې ولګول خو ډیر غنیمت یې ترلاسه نه کړ. په همدې وخت کې د هغه وزیر وفادار خان خپل ځواک زیاتاوه. نورو دراني اشرافو د زمانشاه د مرکزي کولو له هڅو ویره درلوده ځکه هغه غوښتل د دوی موروثي واکونه ختم کړي. پاینده خان بارکزي او نورو اشرافو د هغه د لرې کولو پلان جوړ کړ او غوښتل یې چې د هغه پر ځای شاه شجاع الملک واک ته ورسوي. خو په 1800 کال کې پر وخت د خبرتیا له امله زمانشاه او وزیر یې یو شمېر اشراف ووژل. خو دا پریکړه د هغه لپاره ډیره خطرناکه ثابته شوه. خزانه یې کمزورې وه او محمود لا هم ژوندی و. د پاینده خان زوی فتح خان هم تښتېدلی و او له محمود سره یو ځای شوی و. په 1800 لومړي کال کې محمود او فتح خان د زمانشاه پر ضد جګړه وکړه او هغه یې ونیو او ړوند یې کړ. هغه یوازې شاوخوا 8 کاله واکمن و او لا د ځوانۍ په 20 کلنۍ کې له واکه لرې شو. امپراتوري وروسته هم څه وخت روانه وه خو تر 18 کال پورې بشپړه وپاشل شوه. زمانشاه وروستی دوراني واکمن و چې د احمدشاه بابا د پراخ قلمرو ډیره برخه یې تر خپل واک لاندې وساتله. محمود شاه ډیر وخت ونه درلود چې خپل واک خوندي وساتي. په 2 کلونو کې د خپل ورور شاه شجاع الملک لخوا له واکه لرې شو. شاه شجاع تر 18 کال پورې په بې ثباتۍ واکمني وکړه. په همدې وخت کې په لویدیځ کې قاجاري ګواښ لا هم موجود و او په ختیځ کې د سیکانو ځواک د مهاراجا رنجیت سنګ تر مشرۍ لاندې ډیر پیاوړی شوی و. بریتانوي ختیځ هند کمپنۍ هم اوس د جنوبي اسیا تر ټولو ځواکمن امپراتوري وه. هغوی په 1808 او 1809 کې د شاه شجاع سره اړیکې جوړې کړې ځکه د روسیې له احتمالي خطر څخه ویرېدل. له دې وروسته شاه شجاع بیا د محمود لخوا له واکه لرې شو او د هغه ژوند د جلا وطنۍ او د سلطنت د بیرته نیولو په هڅو کې تیر شو. په همدې وخت کې فتح خان بارکزی د پاینده خان زوی د دولت اصلي مدیر شو. هغه د دوراني دولت ډیرې چارې پر مخ وړلې. په ختیځ کې د سیکانو سره پوله تر ډیره ثابته وه او حتی ځینې وختونه دواړو خواو همکاري هم کوله. په لویدیځ کې قاجاران ونه شوی کولی چې هرات ونیسي خو دوراني کورنۍ دننه وضعیت ورو ورو خرابېده. د فتح خان واکمني د اشرافو د نارضایتۍ سبب شوه. وروسته د محمود زوی کامران هغه وواژه. د فتح خان له مرګ وروسته بارکزیانو په پراخه توګه واک ترلاسه کړ. تر 18 کال پورې محمود شاه له منځه ولاړ خو هرات تر 1842 پورې د هغه او کامران په لاس کې پاتې شو. په نورو ولایتونو کې بارکزي ورونو په خپلواکه توګه حکومت کاوه خو یو نازک توازن یې ساته. کابل د واک اصلي مرکز و او د داخلي جګړو له امله بالاخره د دوراني رسمي واک ختمېدو ته نږدې شوی و. په همدې وخت کې نړۍ بدله شوې وه.
اروپا اوس نړیوال ځواک جوړ شوی و او افغانستان نور د هند یا فارس پر لور د پراختیا وړتیا نه لرله. په پای کې هغه امپراتوري چې یو وخت له ایرانه تر هند پورې خپروه نور نه د پراختیا په لټه کې وه او نه د فتوحاتو په فکر کې، بلکې یوازې د خپل وجود د ساتلو لپاره یې جګړه کوله. د احمدشاه بابا له ویاړه ډک سلطنت، د تیمورشاه د آرام دربار او بیا د زمانشاه تر سقوطه دا ټول سفر د یو حقیقت ښکارندوی و، او هغه حقیقت دا چې هیڅ امپراتوري یوازې په ځواک نه پایي. که دننه یووالی مات شي نو بهرني ځواک ته اړتیا هم نه پیښیږي. ورو ورو د دراني ستر سلطنت په ټوټو وویشل شو او هغه امپراتوري چې د آسیا په زړه کې نوم درلود یوازې د تاریخ په پاڼو کې پاتې شوه. خو له همدې ویجاړۍ څخه یو نوی حقیقت راپورته شو. افغانستان نور د امپراتورۍ په نوم نه بلکې د یو ملت په توګه د بقا لار لټوله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظر سره شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.